افغانانو ښاغلی لطیف بدران به تاسو پېژنئ ډېر غټ کولابی ده خو په دې اواخرو کې ډېره غټه افشاګري کړې ده او د افغانستان په سیاست کې ډېر یو غټ ګل کېنولی ده. قصه ده د اویاومې لسیزې. خو لومړی زه غواړم چې د اویاومې لسیزه باندې لږ رڼا واچوم، بخصوص هغه ځوانانو ته چې عمرونه یې د 30 کلونو نه کم دي. عزیزانو، په اویاومې لسیزه کې د مجاهدینو حکومت ولسمشر برهان الدین رباني، د دفاع وزیر احمد شاه مسعود، خو هلته نور جهادي تنظیمونه هم و، لکه حزب جنبش د جنرال دوستم یعنی د ازبکانو، حزب وحدت ملی د بابا مزاری یعنی د هزارګانو، حزب اسلامی د ګلبدین حکمتیار یعنی د بعضو پښتنو، او همدغسې سیاف ګوند. دا ګوندونه په خپلو منځو کې په همیشه نښتي وو، کابل یې وران که، خلک یې ووژل او بالاخره ډېر بد حالت په کابل کې. په اویاومه لسیزه کې تاسو شاید عکسونه لیدلي سي، یو دیوال هم روغ نه و پاتې. په دې کې طالبان را پیدا کېږي، راشنه کېږي او بالاخره ډېر کش سره ولایت یو تر بله نیسي تر څو د کابل دروازو ته رارسېږي. نو دلته برهان الدین رباني او احمد شاه مسعود سره مشوره کوي، وایي چې راځه طالبانو سره معامله وکړو، دا خلک ډېر په کش کې را روان دي. مسعود ورسره مني، میدان وردک او لوګر کې پټه لیدنه د طالبانو مشرانو سره کوي او مسعود ورته 2 پیشنهاد ورکوي. یو ورته وایي تاسو دغه نور تنظیمونه یعنی مزاري و هزارګان د منځ نه ویسئ، دوستم و ازبکان د منځ نه ویسئ او بالاخره سیاف و ګلبدین د منځ نه ویسئ. په بدل کې به موږ تاسو ته لاره هواره کړو، راځئ کابل ته راننوځئ، وروسته هغې به موږ صندوق کیږو د انتخاباتو، وحدت ملي حکومت جوړ کړو. طالبانو دا ورسره ومنله، خو بالاخره چې دې نه دا نور تنظیمونه خبر سو، استاد مزاري یا بابا مزاري د هزارګانو مشر غوښتل چې پټ په چادري لاندې وتښتي. دې کې احمد شاه مسعود خبرېږي، طالبانو ته مخابره کوي چې پلانکي سړک باندې پلانکي موټر کې غواړي چې بابا مزاري وتښتي او چادري لاندې ده. طالبان ځي هغه نه چې پوهېږي چې مزاري سره څه وکړه. خو بعد له دې طالبانو ته اجازه ورکوي کابل ته رانوځي. نو کله چې دا نور تنظیمونه د منځ ځي یا ضعیفه کېږي هواره کېږي او مسعود طالبانو ته وایي ښه اوس کابل ته راننوتئ او ارګه مو راونیو، اوس راځه چې د انتخاباتو صندوق کېږدو او وحدت ملي مشارکت حکومت جوړ کړو. طالبانو ته وایي کښېنه لیونیه، تا ټول کابل وران کړی، انسانان دي وژلي، زه تاسو سره هغه نه کوم، حکومت نه جوړوم. بالاخره مسعود احساساتي کېږي، نو ډېر زیات نظامي تجهیزات هم ځان سره وړي او همدغسې شمالي لار نه پنجشیر ته ځي او د پنجشیر هغه پول سیند د چپاکۍ په ځان باندې او دروازه بندوي. خو دلته طالبان هم اعصاب خرابېږي، د شمالي تاکون هم سیزي او ډېر بد حال جوړېږي. تر هغې چې پنجشیر کې ډېره زیاته قحطي راځي، احمد شاه مسعود تاجکستان ته تښتي، تاجکستان نه بېرته فرخار ته راځي، تخار ته، او تخار کې وژل کېږي او برهان الدین رباني په تاجکستان کې پاتې کېږي. نو اصلي خبره دغه ده چې د هزارګانو د مشر قاتل او د هزارګانو قاتل همده شورای نظار دی که نه، یعنی جمعیت اسلامی ده او لطیف بدران دا په اسنادو سره نشر کړې ده او د دوستم چې غوښتل چې دوستم هم د منځه ویسي او ازبکان په طالبانو په لاس باندې دام دی احمد شاه مسعود چلو او همداسې په آخر کې که موږ او تاسو بررسي وکړو، یعنی دا خلک شورای نظاریان د حکومت په خاطر هر چا سره معامله کوي، هر چا سره معامله کوي. بچه‌های آتا گپای لطیف بدران شنیدین، بابت و ندگیر طالب که داده احمد شاه مسعود داده. فهمیدین یا نه؟ ما برادر عزیز، ما افغانا رو نه در بین طالب شریک بسازین، نه برادر عزیز در بین مردم دیگر. دشمن اصلی تو بشناسین. همین رقم ازبک ها در معامله دوستم شما بود که دوستم شما کاکگی که زنده مون کت ازبک ها، ولی زیاد ازبک ها کشته شدن. قربان مسم دا افشاګریان لړۍ به شروع کیږي، څومره چې دا خلک احساساتي شي هماغومره به یو بل خوري انشاءالله او حقایق به سره وایي.